هندوستان وایي که وغواړو پاکستان په 10 ورځو کې ختمولی شو. دا چې څنګه اولی مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پاکستان بل سیاسي رقیب هند وایي که وغواړي له نظامي لارو پاکستان له 2 څخه تر 10 ورځو پورې ختمولی شي. لومړي وزیر نریندرا مودي په خپلو تازه څرګندونو کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي دوی تل خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې هیڅ وخت خپل پوځ ته د پاکستان پر وړاندې د اقدام اجازه نه ده ورکړې. نریندرا مودي زیاتوي دوی تر اوسه ان د پولي شاوخوا کې هم امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو امر نه دی کړی. مودي وایي که پوځ ته امر وکړي نو خپل دغه ګاونډی هیواد به له 2 څخه تر 10 ورځو پورې ختم کړي. د مودي په خبره پاکستان تل په سیمه کې جګړو، ناندریو او ترهګریو ته لمن وهلې ده او ترهګرو ډلو تر ټولو ستر ملاتړی دی. د هند لومړي وزیر زیاته کړې چې پاکستانی حکومت زرګونه انسانان وژلي دي او لا هم خپل ورانکارو کارونو او ترهګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. هند هیواد هم وروسته له هغې د پاکستان حکومت د ختمېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې حالات سخت ترنګلي شوي دي. پاکستانی حکومت هم د روانو ناندریو د ختمولو لاره ورکه کړې ده او د دې پر ځای چې ستونزه حل کړي نوره هم ترې زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ هم سیاسي اړیکې په هره برخه کې بې خونده او ترنګلي شوي دي. پاکستان د هند د لومړي وزیر د دې څرګندونو په غبرګون کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان حکومت به په روانو هڅو ګړنګ ته وغورځېږي او سخت زیان به وویني. دوی وایي حکومت ته پکار ده په هیواد کې میش قومونه خپل کړي، نه له ځانه د لرې کېدو یې هڅه یې باید ونه کړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې مطلب به مو خوښ شوی وي، که مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.